د عبدالله خبرو ته د امرالله صالح غاښ ماتونکی جواب له ډېرو حقیقتونو یې پرده پورته کړه دا چې څه یې ویلي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د دولت ساز ټاکنیز ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح د ثبات او همپالنې د ډلې د مشر عبدالله لخوا د بحران راپورته کولو د ګواښ په غبرګون کې ویلي عبدالله چې د خپلې ګټې لپاره له حکمتیار سره ائتلاف جوړولی شي نو د یې په اړه له دې زیات نور څه نه وایي. امرالله صالح پر خپله فیسبوک پاڼه ښاغلي عبدالله ته اوږد لیک کې ویلي د ثبات او همپالنې ټیم د کمیسیون د کمشنرانو په ټاکنه کې سهیم و او اوس که یا ټیم هر څومره تورونه پورې کوي په دې کار کې ځان له ملامتۍ نشي خلاصولی. ښاغلي صالح ویلي د ثبات او همپالنې ټیم په ګڼو ولایتونو کې خلک تهدید کړي چې دوی ته رایه ورکړي. هغه همدا راز لیکلي دي چې عبدالله د خلکو له کوم حق د دفاع خبره کوي. هغه ورته وایي تا هېڅ په ټاکنو باور نه درلود. په کومه ورځ چې د ټرمپ او طالبانو پټه اړیکه پرې شوه بیا پر ټاکنو او جمهوریت باوري شوې. ښاغلي صالح همدا راز د عبدالله د ټیم مغز متفکر کسان د قومي او سمتي لانجو په راپورته کولو تورن کړي دي. امرالله صالح عبدالله ته ویلي دي چې ته خبر یې که نه ټیم دې بل کار نه لري له سهاره تر بېګا قومي او سمتي نفاق ته لمن وهي او تر څنګ نه په افغانیت باور لري او نه په ملي یووالي. امرالله صالح همداراز په خپل اوږد پوسټ کې عبدالله ته لیکلي دي چې کمیسیون خپل کار ته پرېږده که ټاکنې مو وګټلې نو د ګلونو په ګېډۍ به درته مبارکي درکړم او که ودې بایللې نو هیله ده په حکومت کې د ضمیمه کېدو لپاره له خپلو هڅو لاس واخله. هغه همداراز زیاته کړې ده چې دولت جوړونکی ټیم انحصارګر نه دی بلکې پرېمانه ثبوتونه او بیلګې لري چې ثبات او همپالنې ټیم انحصاري چلند کړی دی او په ولایتونو کې مشخص چارواکي ګواښلي چې د هغه په ګټه دې کار وکړي او د خلکو رای دې ورته راوړي. امرالله صالح دغه راز ویلي چې لومړني معلومات ښیي چې خلکو په دوی باور کړی او رای ورکړي دي په دې هیله چې دولت ساز خپل موقف همدا شان وساتي او د کمیسیون له اعلان وروسته که بیا چا بحران جوړه نو ولس به جواب ورکړي. د عبدالله د غوښتنو او جنجالونو په اړه ویډیو په اینډ سکرین کې راځي تاسو یې کتلی شئ. په هر حال تاسو د امرالله صالح د خبرو په هکله څه نظر لرئ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.